أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوام درس د مرکباتو د قاعدې څخه. الحمدلله د حروفو تلفظ مو په مفرداتو کې زده کړی دی. اوس دلته شکل د حروفو را معرفي کوي. حرف د کاف ته رسیدلی وو. کاف. کاف ګورو اوس چې د دوه حرفو سره دریو حروفو سره چې ترکیب شي یعنی ولیکل شي د دې شکل تغییر کوي او که نه کوي. چې کوي نو باید اطفال ورسره آشنا شي چې حرف د کاف څه قسم لیکل کی د دوه درې حروف سره یو ځای. کاف. دلته خطک لري کاف. دلته خطک نه لري، په مابین کې یو ور کاف لیکل شوی. کاف. کاف با. دغه اول کاف دلته د با سره یو ځای شوی په دې قسم. کاف با. دلته دغه کاف یو ځای شوی. دغه وړوکی کاف دلته نه زایدو نو ځکه دلته پورته راغلی. کاف با. کاف الف په دې قسم هم لیکل کی. کاف الف او په دې قسم هم لیکل کی. په مابین د دوه حروفو کې با کاف تا. تا کاف ثا. دلته ګوره دا نه دی ځای شوی په دې ځای کې نو دلته پورته راغلی. با. دلته با تا ثا نون یا. دا حروف راښیي چې په دو حروفو سره یو ځای شي یا د یو حروف بل سره ترکیب شي نو شکل یې څه رقم کی. با الف. با الف. نون الف. تا الف. یا الف. ثا الف. باسين. ياسين. نون سين. تاسين. ثاسين. ثاجيم. ثا ته وګورئ تاسو د جیم سره چې لیکل شوی په دې قسم لیکل کی. هیر مو نشي حرف د ثا چې کله د جیم سره ولیکل شي نو په دغه قسم باندې کی شکل یې. ثاجیم. تا حا. تا حا حرف د تا د حا سره چې یو ځای شي ولیکل شي نو شکل د تا په دې قسم باندې کی. تا حا. درس مو نن هم دومره کفایت کوي ان شاء الله.